درنو کتونکو ښه چارې مینه سلامونه اسمت الله ظهیر یم د یو بل نوي ویډیو سره زموږ د نن موضوع د ډیورنډ فرضي کرښه په افغانستان کې یو متحد ملي سیاسي ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د استانبول د دریم پړاو د خبرو د ناکامۍ پړه پاکستان پر افغانستان ورچوي او د افغانستان موقف دا دی چې د پاکستان غوښتنې ورته د منلو نه وي په ښکاره خو پاکستان له افغانستان غواړي چې د ټي ټي پي د جنجالیو او د نورو پاکستان مخالف پایلټونه دی کنټرول کړي او مخالفین دی پاکستان ته وسپارل شي لکن تر پرده و ډر اصل واقعیت د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت پیژندل دي د طالب شاهي په تیره دوره کې د پاکستان لخوا د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع د ملا محمد عمر سره شریکه کړل سوه لکن دا وړی هغه معلم شړی نه سوه او نه به هم اوسي ولې چې طالب د دې صلاحیت نه لري چې د ډیورنډ موضوع حل کې یا د سودابازي ورباندې وکړي ځکه چې دا کرښه ملت په رسمیت پیژندلې نه ده امکان لري اوس بیا پاکستان امریکا ته د افغانستان بمبارولو لپاره اډې ورکړي تر دې وړاندې د لومړي طالب شاهي رنګولو په مال د بډبیري او جیکابات اډې امریکې ته سپارلې وي که د باګرام اډه امریکا ته ونه سپارل سي امریکا د افغانستان په ضد جګړې ته آماده ناسته ده او د پاکستان له خاورې په مستقیم پر افغانستان حملې وکړي خدای ناخواسته که داسې وشي دا به یو داسې خونریزه جګړه وي چې د نړۍ نقشه به بدله کړي پاکستان چې په افغانستان کې د امریکایي وسلو په آزاد بازار کې د پلورلو سر ټکوي او له امریکا د راټولولو غوښتنه کوي علت یې همدا دی پاکستان اندېښنه لري چې دا وسلې به طالب جنجالي د پاکستان په ضد وکاروي آیا د پاکستان یا د پاکستان مخالف ډلو جنجالیو ته به په لوی شمېر د امریکایي وسلې ورسیږي او هغه به رانسي طالب واکمن اوس هم فرصت لري چې په کور دننه ستونزې حل کړي د ملت غوښتنې ورسره ومني امې ورته حل کړي پر ملي ستونزو د پوهانو او دانشورانو وړاندیزونه ورسره ومني هر څه ته تر طالبي عینکو ونه ګوري که چیرې نن د ټول افغانستان په کچه یو ملي سیاسي ملي ګوند شتون درلود نن به د افغانستان ملي حاکمیت ته د ورپېښو ستونزو په وړاندې به د افغانانو یو ملي قوت موجود وای د نسل ژبې او سمتونو په مقابل کې به د افغان ملت کلک ملي ووټ او قهرجن غږ اوریدل کېدای پر ملي ستونزو به سنجیده رویې تر سترګو کېدلې د ټوپک سالارانو په مقابل کې به د کلام او کتاب خاوندان پیاوړي وای غیر سیاسي او غیر سنجیدګي به نور څنګه وي د وطن حالات د بېوزلۍ وروستۍ پولې ته رسېدلي دي د انجونو پر مخ د مکتبونو دروازې تړلې دي د بیروزګارۍ او لوږې ځوانان ځانونه وژني د ګاونډي سره د جنگ په حالت کې یو لکن موږ پر خواله رسانۍ راشد خان ملي اتل په مخه کړی دی چې ورسره ناسته نجلۍ څوک ده د افغان کرکټ لوبې په مهال تاسو فکر وکړئ
موږ افغانانو ته دوه داسې پلیټفارمه په اوسني حالت کې راپاته دي چې د افغانستان ملي بیرغ ورباندې رپاند وینو چې د خپلواکۍ احساس راکوي. لومړی د افغان کرکټ لوبې په مهال ملي بیرغ رپاند وینو. دویم د پی ټی ایم په مظاهرو او جلسو کې خپل ملي بیرغ رپاند وینو او موږ ته دا احساس راکوي چې زه د خپلواک افغانستان خپلواک وګړی یم. نو ځکه وایو یو متحد ملي سیاسي ګوند د افغانستان د ملي حاکمیت یوازینی ال دی. موږ افغانان د ستونزو او بدمرغیو ژغورلی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل د پاکستان وزیر دفاع د پاکستان په ګټه بولي او په پاکستان کې د ترهګرۍ مخه نیولو سره یې تړي. مطلب که د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت بند شي نو په پاکستان کې به ترهګري ختمه شي چې دا خپله یوه خندونکې خبره ده. بل ایرانونکی ټکی دا دی د پاکستان زبرځواکان په تکرار سره دا خبره کوي چې طالبان دي دا فتوا ورکړي چې پر پاکستان تپلې جګړه روا ده که ناروا ده. د افغانستان په دې څه دا خو د پاکستان کورنۍ مشکل دی. هماغسې کله چې د جمهوریت په مهال طالب جنجالیو د پاکستان د خاورې په افغانستان کې مداخلتونه کول، افغانستان به د دې کلکه غندنه کوله. پاکستان به دا ویل چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده. نو اوس ولې افغانستان ملامتوي د خپلې کورنۍ جګړې ملامتیا پر افغانستان وراړوي؟ اصل موضوع اوس هم د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت پیژندل دي او پاکستان دا پریکړه کړې ده که په رضا نه وي نو د زور او جګړې د لارې به د ډیورنډ فرضي کرښه پای ته رسوي چې هیڅ امکان نه لري داسې دې وشي. پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اور لمبو ته ځکه لمن وي چې د دواړو خواوو پښتانه افغانان د جګړې قرباني وي. پنجاب به سلامت پاته وي خو د اسلام آباد ځانمرګي برید دا لوبه بدله کړه. که چیرې پاکستان پر افغانستان د جګړې حماقت کوي د پاکستان لوی ښارونه به هم سلامت پاته نشي. په درنښت نیک چارې لمن مې د ګلونو ډکه.